الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. دا سورة عبس واي ولې په اول سر د دې سورت کې د عبسه کلمه راغلې ده او دغه کلمې په واسطه ټول سورت په عبسه سورت نامدار کړی ده. د دې ربط لما قبل سره هغه مخته سورت کې په داخلي آیات کې داسې خبره تیر شوې ده چې انما انت منذر من يخشاها، تو بیرون کوي هغه چا لره شاغله الله ډاریږي. اوس هغه الله نه چې ډاریږي دی یو چا واقع دلته ده چې عبد الله ابن مکتوم صاحب کې الله وای وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى. ورست راځي داسې آیات کریمه ده ورست داسې واما من جاءك يسعى وهو يخشى. اوینه هغه څوک چې تا ته په منډه باندې لپاره د طلب د خیر راغی او د الله نه ډاریږي نو دغه د خدای هغه دوستان د سینزار دی ته ډیره ښه رسي ګټه رسي دی ربط تکانو. شرازی بسم الله الرحمن الرحیم. عبس ټنډه مبارکه تر وکړه محمد صلی الله علیه وسلم وتولى مخه واړو. ځینې وایي عبس خپسو نبی علیہ السلام وتولى مخه واړو ان په یغه وخت کې جاءه سراغ دته الاعمى دا رن صحابي. ځینې علما وایي لئن جاءه الاعمى لدی وجدای خپس او مخه ترکو چې دته د اعمى په دی وخت کې راغی. لا صاحبانو دلته پاشا نزول ځان پوکې په ترجمه ور روان سو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې لوی سردارانو د کافرانو دغه په د ایمان کې ډیر حریص وس کدو ایمان راوړ. لکه فطری خبره ده چې څوک په یو جامعه کې لوی سړی د دنیا په لیاز یا سرمایه‌دار یا معتبري خلک دیغه خبره مني نو چې کدی ایمان راوړ رسول الله ولته به دا نور ټول خلک د دې خبره ومني. نو په دې مابینس کې د مجلس کې یو څو دغه سرداران ناس دي نو یو ته دا موقع ډیر رسول الله کوم پیدا کولای سو چې لدی سره کینی دا ورځ دا موقع پیدا شوی د رسول الله دعوت ورته کوي. په دې مابینس کې عبد الله ابن ام مکتوم یو مبارک صحابي د پستر ګوړنګ ده دا راغی دیغه دا نزاکت د مجلس نه دلیدلای نه پیږي چې رسول الله اسلام دا موقع پیدا کړی ده. بس څنګه چې نست رسول الله توای اې ته خدای رسول سي خدای څه درز د کړی دلایغه چې ما ته سره ازدا کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشان سشتات خو بیا هم دا کار کولای سم په دې مجلس کې اته قرار ټنډه تر وکړه چې دا تکرار کاوه یو مخ جن واړو هغه صحابي مبارک ولاړ سو مسی ولاړ سو پس الله پاک دا آیاتونه را نازل کو رسول الله اسلام ته عتاب را نازل سو چې عبس تند تر وکړه وتولى او مخه واړاو. پیغمبر په هغه وخت کې چې دته د اعما صحابه راغی وما يدريك تو کوم شي خبر کړی چا خبر کړی په حقیقت حال باندې چې تا ته هغه کار خیر ښکارېدو لعله يزكى کېدای شي دغه سړی په اعمال باندې د ځان صلاح او طهارت راوستی او يذكر او یا نصيحت حاصل کې په دې قران په تنفعه الذکر او دغه د قران نه نصيحت حاصل کېدل د ته ګټه ورسي. یعنی خلاصه دلته ملا صاحبانو یو سوال دا جواب کوي. سوال خو دلته دا چې الله پاک په دې باندې عتاب را نازل کو او دم د خیر لپاره یو کار شروع کړو کنه و شروع کړی د خیر لپاره خدا کار شروع شوی چې کافر لا ډیر احتیاج دي الله روشي ایمان راوړی. نو اشرف علي تنوي رحمه الله دلته یو خبره کړې ده چې د خدای پاک جل جلاله د لارې داعبه دا وړي لکه طبيب او ډاکټر په طبيب او ډاکټر کې رښتیا دا قانون ده چې یو سړی په سرطان اخته بل زکام دی به کوم یو مخته کوي کچیرته وخت کمو هغه د سرطان دیوال او د طاعون دیوال د سخت مرض وال به مخته کوي د زکام وال به ورسته کوي. دا رقم به کافر سړی مخته کوي او هغه مسلمان خبره به یاري ورسته کوي. خو په طبابت کې کانو دا قانون ده چې هغه د زکام وال یا کمزوري بالکل د ډاکټر خبره نه مني او هغه د سخت مرض والا ډاکټر ته د سخت مرض والا د ډاکټر خبره بيخي معنی نه خو د زکام والا احتیاج لري دی ته سمزدي تا خبر منم ما ته نسخه راکه بیا به د کوم والا مخته کوي کنه هغه د زکام والا مریض به مخته کوي کبه د سرطان والا د زکام والا کیسه دلته داسې په توجیه کې حضرت امام نبی علی السلام په اجتهاد کې خطا سو. د نبی علی السلام داسې خیال چې هغه کافر سخت احتیاج د ما دعوت لري هغه لکه طبيب ته د سرطان وال راغلی او اے مسلمان صحابي ته لکه د زکام او زو دمره د په نسبت ودته د تاوار رسته د زبدا کار وکم خو پیښه داسې و چې الله پاک دته دا ویل چې دا هغه سرطان والا او بد مریض ده چې بالکل یې مننه
له علامو معلوم د سینې منې نو تر دغه د چا هغه مخ ته والی پکار ده هغه د کوچني مرض والا مخ ته پکار ده نو په دغه اجتهاد کې رسول الله خطا سو الله تعالی دغه آیاتونه را ورته نازل کړ هغه نه وروسته چې عبدالله ابن مکتوم راغی نبی علیه السلام ورته وایي ښه راغی هغه څوک چې خدای پاک زه په هغه ته راټولی یم ماتې بې تازه ورته هوار کړ ورسره چې بیا نه وکنه دلته یوه بارکي بل هم د ملا صاحبانو دا د خدای له طرفه چې د دوی یوه خبره رسول الله ته ور یادوي شي یعنې مخ به دې نه ترواو مخ به دې کانه نه اړاو اوس پروردګار جل جلاله بیا داسې نه ورته وایي چې عبست وتولیت مخ دې ترې وکړه او مخ دې واړو په دې رسول الله نور هم رنجېدو پریشانه کېدو خدای پاک چې به کله رسول الله ته عتاب کاوم د ده هغه بې ساتو کانه د ده لحاظ بې ساتو اتې د غایب په صیغه باندې تعبیر کړو چې لکه ماته چې لا مخامخ نه یې ناست عبس مخ یې ترې کړی و وتولی او مخ یې اړولی پیغمبر دا بیا نه کړ دا یې نه ورته چې عبست وتولیت دومره احترام او پروردګار دومره لحاظ او اکرام د چا کوي د پیغمبر کوي په عین عتاب کې ما په خبر پوه شئ دا ان جاءه الاعمى دا کلام ورسره مقدر سي له هغې وجې رسول الله مخ ترې وکړو او مخ یې واړاوه جنې چې ورراغی ده ته اعما ړوند صحابي وما یدریک لعله یزکا او یذکرو فتنفعو ذکرا دې معنا هم درته وکړه اما من استغنا پس اما هر هغه څوک من استغنا چې دی استغنا کوي د تعالی ارشاده چې په انت ته له ده لره تصدا هغه کوي کانه پیش ادا کوي یغه ته توجه کوي د دې چې ګوري دا معلوم چې ولو که د تا دعوت ته دغه لوی ظالم ډېر احتیاج لري خو دا هغه مریض ته چې طبیب ته غوږ نه نیسي نه یې مني نو ده چې خو باید هغه بل ته متوجه اوسي کنه کمزوري مریض ته توجه اوسي پوهېږې نه نو په انت له تسودا ته هغه ته متوجه کېږي وما علیک الله یزکا په تا خو هېڅ بوج پیغمبره نه راځي ګناه نسته په تا که چېرته هغه ځان نه پاکوي نو که هغه ایمان نه راوړي تا ته خو کوم مشکل نه راځي و اما من جاءک او هر څه چې هغه ذات هغه څوک چې جاءک راغی تا ته یسعی دی کوشش کوي په طلب د خیر کې چې هغه عبدالله ابن مکتوم ده وهو یخشی دی ډارېږي پروردګار جل جلاله نه په فوت خیر کې چې خیر را چې پاته نه شي نو په انت ته عنه له ده چې ته له ځان مشغوله یې د کافرو د دعوت په مجلس باندې کله نه ده پکار دا رنګه اعراض دا یوه معنا ده کله حق خبره دا ده چې انها دا قرآن تذکرة یو نصیحت ده دلته ملا صاحبانو ضمیر قرآن ته راجع ده مګر مونث ضمیر ویل سوی په خاطر د دې چې دلته ضمیر په مابین د مرجع او د خبر کې دایر سوی د رعایت د چا به کوئ د خبر به کوئ تذکرتن په اعتبار د لفظ مونث ته ځکه انها ضمیر شی مونث ورته راجع کو کله نه ده پکارداره که اعراض انها دا قرآن تذکرة نصیحت ده نو په منشا که د چا اراده ذکر او نصیحت په اصل کې او دا داسې قرآن ده چې دومره عزت الله ورکړی ده چې مکتوب فی صحف مکرمه دا ورسره چیر دی لیکل سوی ده په هغه ورکو مکرمو عزتمنو ورکو کې مرفوعتن چې هغه عزتمنې ورکې پورته دي له لاسه د هر شیطانه چې هر شیطان لاس نشي پکې وهلی په مرتبه کې هم پورته دي مطهرتن پاک هم د لمسه د غیر د ملایکو هغه لاس نشي وروړلی چې تر هغه وخت کې چې کله دوی نازلیږي بأیدی سفرتن او داسې راوړل کېږي د الله له طرفه په لاس د هغو رسولانو یې سفره رسولانو ته ویل کېږي چې خدای رالیږي کرامن چې هغه عزتمند دي برره چې هغه اتقیا دي دا څوک شي ملایکې شي تر دغه ځکه پورې دا خبره راورسېده قتل الانسان الله وایي هلاک سوی د انسان ما اکبره قتل په عربي کې خدا مناسي یو څوک قتل سي دلته ډېر ځای په عربي محاوره کې د قرآن په محاوره کې په معنا د لعنت باندې راځي لعنت یې د خدای په هغه انسان باندې چې شي دی کافر کو اوس لکه موږ په پښتو محاوره کې وو تباه سوی ده ولې چې شي کو دی کافر وګرځاو دا د ما اکبره معنا دوه قسمه راځي یوه معنا دا ده چې ما استفهامیه کو چې شي اکبره هدی کافر ګرځولی ده کوم شی پې باعث یوه معنا یې د تعجب د صیغې ده څومره تعجب ناشکرته ده دا انسان دا بیا له دې ور بیا دا معنا کوي ما اکبره څه تعجب ناشکرته ده او دومه معنا یې دا ده ما اکبره چې شي دی کافر ګرځولی ده نه ښایي چې دی کافر سوی ده من ای شیء خلقه په ځان کې د یارې سوچ وایي د چې شي خدای پیدا کړی ده خدای خپله جواب ورکوي من نطفتن خدای له نطفې پیدا کو خلقه فقدره یارې پروردګار جل جلاله دی پیدا کو فقدره بیا د قدرت چختن کو پلیوت حرکت ورکو ثم السبیل یسر بیا خدای دا لار ورته اسانه که دا د مور له نسه د کوچني پیدا کړي دا خپله د خدای پاک یو لوی د قدرت نقشه ده چې دا اسباب الله تیار کړي او دا لوی جسه پروردګار یې باندې راوباسي ثم اماته بیا الله مړ کو فاقبره بیا پروردګار په قبر ننیستوي دلته یو سوال کېږي ملا صاحبانو سوال دلته دا چې د پروردګار نعمتونه ور یادوي که نه انسان ته خدای داسې کړی بیا یې پیدا کړی بیا یې اماته مړ کړی په اقبره بیا یې په قبر ننیستلی که
نو خدای پاک جل جلاله مرګم په نعمتو کې راوسته. دا یاد ساتئ په یو حیثیت باندې مرګم د خدای پاک نعمت. که په دنیا کې مرګ نه وای ډېر خلک به عزتمن تر پای ډېر لوی به عزت آل به جوړ سوی، ځکه چې به اولاد هم پرېښودو، کور به هم پرېښودو، لکه چنجۍ هسې برغړېدو، د خوراک به شی نه وای، د څښاک به شی نه وای. مرګ لویه پرده ده پروردګار جل، خصوصا د مؤمن لپاره خو د وصال پل ده کنه. او په اکبره کې د خدای جل جلاله شان د پدې کې یو شی ته اشاره سوله چې د قبر جوړول په مسلمانانو او د مړي شخول فرض کفایه ده، ځکه خدای ځان ته په نعمتو کې نسبت وکړ چې په اکبر او بیا خدای په قبر نه نستلې، په قبر کې واچول خدای کله اچي برای راست. خو معلومه ده مسلمانانو دا فرض کړه چې تا په چا کې نه نباسي، په قبر کې نه نباسي. ان شاء الله په پوسوي مخته ولاړ. ثم اذا شاء، بیا چې کله پروردګار وغواړي انشره دغه انسان به بیرته له قبره چې راپورته کوي. کله نه ده پکار دا رنګه انکار له حقیقته چې دا نه ده پکار. لما یقضي ما امره، دا لما په معنا د لم ده، لم یقضي ما امره، نه د کړي دا انسان هغه څه چې د امر سوی ده او نه تمجن کیږي کنه. په پوښي دا د کافر انسان په حق الله پاک باندې وایي نو فلینظر الانسان، و دې ګوري انسان الی طعامه وخپل خوراک ته. الله پاک وایي چې د ځان د اصلاح لپاره ای کافر انسان ته د ځان د اصلاح لپاره د خدای پاک په دغه نعمت لیک سم سوچ وایسته تر تا پورې مربوط تکانه. خدای دې تا دا مړی له کومې لارې راوړله. اوس تاسو وګورئ دا خوراک چې موږ یې نن یوه ګوله مړی خورو، د خدای پاک کارو ته وګوره چې د پروردګار څومره غټ قدرت پکې چلیدلی ده. الله وایي انا صببنا الماء صبا، موږ نازلې کړې اوبه په دا نازلېدو باندې. ثم شققنا الارض شقا، بیا دا اوبه نازلې سوې، دا اوبه کته ځمکې ته ولاړې، بیا تیغ وواوچ شي غنمو مثال. بیا شفقنا الارض، خدای وایي موږ ورته ماته کړه دا ځمکه، پرې مو کړه، شقم په پرې کېدو سره نبات راپورته سو. په انبتنا فیها، په دې ځمکه کې مو راشنه کړل حبا دانې، وعنبا انګور، وقضبا سبزیجات، وزیتونا زیتون، ونخلا خورماوي، وحدائق باغونه، غلبا ګڼ ګڼ، وفاکهة هغه میوې چې خلک یې د طبیعت سمېدو لپاره د اشتها لپاره خوري، وابا او نور د حیواناتو چې شی کښتو شان. دغه هغه آیات شریف چې یو ورځ ما تاسو ته در یاد کړو چې هلته آیات کې اووه شیان د انسان لپاره نعمتونه یاد سوي دي. اووه شیان د الله د نعمت یاد کړي دي، اووه شیان د نعمتونو د پروردګار د انسان لپاره دي. اووه دانې دروازې د دوزخ دي، اووه طبقې او دروازې د چا دي؟ د جنت دي. عبدالله ابن عباس صاحب چې دلیل پې نیولی اوسي په دغه لسو اخرو شپو کې به په کومه شپه شب قدر وي. نو دی عمر صاحب ته وایي زه فکر کوم د خدای نظام دا ده چې چېرته پروردګار جل جلاله څه پیدا کوي، اووه شمار ډېر خدای په حضور کې معتبر ده. و اسمانونه، و مځکې، و طبقې دوزخ، و طبقې د جنت، و دروازې د جنت، او قسمه نعمتونه الله په دلته د انسان لپاره څه دی یاد کړي دي. نو د دې چې معلومېږي چې اووم به ورځ به شی کنه شب قدر، یعنې د اوویستم شپه به یې کنه. دا د استنباط. متاعا لکم، دا مفعول کوي جعل الله متاعا لکم، دا خدای د تاسو لپاره سامان د ژوند وګرځول. ولی انعامکم، د تاسو د چارپایانو لپاره چې هغه ابن و ابن دا رشکو او ګیاه ته ویل کېږي چې حیوانات یې خوري. نو الله وایي په دې کې سوچ ووهه، او د دې سوچ وهلو ضرورت په دې ده چې قیامت را روان ده، او د قیامت حالات دومره سخت چې فاذا جاءت الصاخه، کله چې دا صاخه را ورسېږي. صاخه اصلا سخته چغې ته وایي، دلته مراد لوی مصیبت چې دا د اول شپېلۍ وخت ده، او بیا وروسته دومه شپېلۍ پسې وواسي. یوم دا به داسې ورځ یفر المرء، تیشت به یو انسان من اخیه له وروره چی، و امه له موره چی، و ابیه له پلاره چی، و صاحبته له ښځې چی، و بنیه له زمنو چی. له دې ټولو چې به انسان تښتي. دلته د تښتېدا په مطلب ځان پوه کړئ. د دې لپاره ځینې علما کرام وایي چې دا کافران ښیي. یو انسان به تښتي له وروره کافره چی، او تشتی به له مورې کافره چې، له پلاره کافره چې، له ملګري ښځې کافرې چې، له زویه کافره چې. تېښته به په دې چې خدای د ده سره یو ځای مام په دې ملګري کې ورګډ نه کړي کان. او ځینې علما وایي نه، یعنې نورو خلکو خو چې پور ورباندې له هغو خو به تښتي، دا هغه د پوروړیو خبره ده چې چا حق چې چا ضایع کړی، نو هغه خو له پردو چې پرېږده ورځئ له خپله ورور هم منډې وایسته، که په یوه ورځ ورور ته څوک شی نشي ورکولی نه یې ورکوي. دا خو د خدای فیصله ده چې بیا به احسانات الله پاک جل جلاله د جزا په شکل د ده نیکۍ جنې وړي. نو له ورور هم تښتي په خاطر د دې چې د ورور یې کوم حق ضایع کړی، له پلار هم تښتي د هغه حق یې ضایع کړی، له موره له زوی له ټوله به تښتي که.
لكل امرئ د هر انسان لپاره به منهم په دې انسانانو کې یومئذ په دغه ورځ باندې شان یو حالي یغني چې د بې پروا کړی په بل کې بې سوچ نه وجوه مخونه به یومئذ په دغه ورځ باندې مسفرة ځلیدونکې به یوه ډله د مخانو ضاحکة خاندې به مستبشره خوشحالي کوونکې به یې دا د خدای د دوستانو ووجوه او مخونه به یومئذ په دغه ورځ علیها په دې مخو باندې به غبرة ګردونه پراته ترحقها پټ کړي به قطره توروالی اولئک دغه دومره ډله د مخونو څوک دي چې اختنان دي هم الکفرة کافران دي الفجره چې دوی نسبت د درواغو د خدای دین ته کړی فاجران په معنا د کاذبانو دا دوم سورت تکویر بولي ملا صاحبانو دا د کویرت لمستره چې راخستل سوی د کنه تکویر ټکی خپل اوري ذکر نه ده کان تکویر پیچلو تمول کیږي به نور کولو ته هم ویل کیږي مناسبت دي سورت مختصرات سره په چی شه د ملا صاحبان په مقابل کې دا خبر الله پاک وکړه کان چې وجوه یوم اذن علی غبرة ترحقها قطره دې خبره مشرکانو ته اشاره په دې صورت کې هم پروردگار جل جلاله دغه پیغمبر لخلی چې د قیامت خبره بیان کړي چې دغه چې څوک منکر سي ول او په دغه بدبختی اختصوي چې مخونه چې وکانه تور ول دا مناسبت دلته بیان کړي د نور د مناسبت وجم دلته ډیر راغلي دي بسم الله الرحمن الرحیم الله واذا الشمس كورت کله چې د المر كورت ونغختل سي نغختل دی یو شی تای ده یو شی کدا چې روناک یو کیون غاړي به نور بس کې بنسي دلته به الله جل جلاله له دغه المره چې دا نور ختم کی واذا النجوم انكدرت او کله چې دا استوري انكدرت خرسي یو معنی ده او یو معنی ده تساقطت راوبل ویج الله پاک په دا استوري لخپل جای راواچی په دغه جای کې علامه الوسی رحمه الله په روح المانی کې تر دغه آیات لاندې یا عبد الله ابن عباس صاحب یو قول نقل کړی ده چې دا استوري الله پاک له فضا کتره اچي نو دا استوري ټول چیرته دي په فضا کې دي تر اسمان را اعلان دي لمر سپوږمۍ استوري ټول تر اسمان را اعلان دي دغه ځای کې د ابن عباس صاحب قول نقل کړی ده او دایم نقل کړی دا استوري اوس د نور په زنجیرونو باندې تم دي د نور په زنجیرونو تم دي د اسمان د ځکه په منځ کې یو غټ عالم ده مولانا مساجانی بازی رحمه الله هغه ډیر لوی عالم ده ابل کال تیرو کلو کې او پاتس په لاهور کې تیر سوی ده ډیر لوی علمیت الله ور کړی ده یو مبارک په کتاب لیکلی ده آلات جدیده په نام هغه په نام باندې ده هيئت الصغرى او هيئت الوسطى او هيئت الكبرى په یوه کې لیکلي دي چې دا په واقع کې د هر ستوري پروردگار په خپل دوه قطبینو باندې په قوه جاذبه باندې تم کړی ده په یوه وخت کې صحابه کرام په دې خبره پوکول دا پیغمبري تعبیر اوس ورته سوی وي چې دا د نور په زنجیرونو باندې تم د کنه یاستن د قوه جاذبه باندې تم دي چې خدای اراده چې په وخت کې به شي کتر راوچ دې تقریر دا معلومیږي چې کسبژمې ته څوک خېږي څه اشکال نسته کمریخ ته څوک وخېږي دا سوالونه بیا جاي د سپرمې په اسمان کې د یار مریخ په اسمان کې ولې ابن عباس صحابي ده هغه خپل دا خبره کوي نو دا خبره پرې دی چې بتلې مصر ته کړی دي چې په اول اسمان کې سپرمې ده په دوم کې مریخ ته خبر هم سر خلاص مختولارس کوم چې تم ورسول الله و اذا الجبال شکل دا غرنا سيرت لخپل انځکه چې په حرکت کړسي یعنی دا لنځکه چې مایده چې دنځکه په سر او لنځکه چې د غنځکه چې لري کړسي د انځکه جن خلاص سي و اذا العشار عطلت او کله چې د لسو میاستو بلار به وشي عطلت معتلفات سي خلق لور خدای په دې اندازه باندې چې دغه محبوب وشي چې ته محبوب بیا غم د رسول له پایلو چې پرېږ دغه سي په سر خلاصي و اذا الوحوش حشرت او هغه وخت چې کله وحوش د حیوانات وحشي حیوانات حشرت راجمه شي کله تراسي دا شپېلې شروع شي تمره بوار خدای او ژغ به دغه غرونه چې لیوان او زمریانو په کلو باندې راګټ سره ور خدای چې دا به هغه حالي و اذا البحار سجرت کله چې دا دریابونه ټور ډک کړسي یا ور وګرځول سي و اذا النفوس زوجت کله چې دا نفوس او ارواحونه جمع کړسي له بدنونو سره و اذا الموءوده سئلت او چې کله واری لها غزوندې خخسوي لونو چې سئلت پښتنه وسی چې به اي ذنب قتلت په کومه ګناه باندې وزل سي وي دا ورځ الله وای و اذا الصحف نشرت او کله چې د عمل نامې نشرت خبريسي واچشتنانو تور کړسي و اذا السماء كشطت او کله چې د اسمان را د پوسټه کړسي دا سره ټول چې لکه سړی سره سرمنه لا یو شی واړی کان
واذا الجحیم سعرت او کله چې دا دوزخ خپل کړسي واذا الجنه ازلفت کله چې دا جنت خرانځ دي چې خدای دوستانو ته نو دا ټول خبره الله وکړي په دې ورځ بس کېږي علمت نفس ما احضرت سم به پوسی هغه نفس ما په یو اعمال احضرت چې د کړي دي الله وايي په ورځ بدای پوسی چې ما څه اعمال کړي دي جزای چې شي د کانه الله وايي فلا اقسم بالخنس حاجت قسم نست خو زه قسم کوم بالخنس په هغه ستورو باندې چې هغه شاته ګرځیدون کې دي الجوار سي روان دي الخنس سي پټ سي په زالګي کې په دې درې قسم ستورو مې د قسمي لا صاحبانو دې ټکی څه مطلب ده د الله پاک شان د دې ستورو درې حالت الله پاک بیان کړ دا ستوري داس دکې په درو حالاتو کې مشتاسوینو دا ستوري یو قسم ستوري د شپې وینو یو قسم ستوري سهار سل مر راخیږي وینو بیا را چورکسي یو سل مر لويږي په دې وخت کې وینو کنه د ورځې خاطر سیوري سړی نه ویني کان هغه ستوري سهار ځان راشکاره کې خو سل شال مر پر راوخیږي دا ورکسي د سړی د خیال څخه شاته بیا تولار په پوک کې پټ سول نو دغه چې الله جل جلاله په خنس تعبیر وکړ هغه ستوري په دې باندې دا ورشکاره سي ته بوای لکه څه قصته تر اوسه کړی وراتل هغه بیرته ورکسو شاته ولاړ خل مر پرونا کې دی پټ سکان یو قسم ستوري بیا داسې سماجدګر کې تاسو یادېږي موږ وینو لمر سیول ویل دیش کاریږي خو سلیش سات بعد روز له وفقه چې دی پټ سوي دا لکه هغه وسې په خپل هغه کې مخته ګرځي په ځاله کې قرار ځاله تنینې چې پټ سي په دا وفق کې دغه ور پټ سي دغه ستورو ته بیا چې ویل سي دي کونس ویل سي دي او بل ډله د ستورو شپې د شپې ستورو ته 4 ساعت راوځي رواني کنه روان پستر go باندې ښکاری چې رواني نو دا هغه اول سهار راختل ستورو چې تعبیر په چی شوسو په خنس بیرته ګرځیدون کې مازیګر په وخت سیوینو او بیا په وفق پټیج لګو چې په چی تعبیر وسو په خنس باندې او د شپې چې دا رواني وینو په دې چې تعبیر په چی باندې په جوار باندې وسو ان شاء الله په پوسویس مختولارس قسم خورم پاغه ګرځیدون کو ستوره باندې شاته ګرځي الجوار په مختتلون کو ستوره چې د شپې مختش کاری الکنس په هغه لکه په پټګنۍ کې سله سړی چې پټ سي په وفق کې پټ سي کانه والليل الله وای ما د قسم په شپه باندې اذا عسعس کله چې دا شاره او ګرځي والصبح ما د قسم په سپیدو باندې اذا تنفس چې کله دا را مختسي یعنی تنفس سا وکاجرنای ډیره چې کانه انه بشک دا قران لقول رسول کریم دا راول سوی د په قول د رسول کریم باندې د خو د پروردگار کلام خدا د پیریانو د کاهنانو خبر نه دی دا د کوډګرو غوندي د شیطانانو خبر نه دی دا رسول کریم راوړی چې جبرائیل علی السلام ده ذی قوت سیاغت چشتن د قوت په لار څوک غلا نشي جن کولای دی وحی څوک لاس نسب کولای په ذی عند ذی العرش مکین او دا لذی العرش خدای جل جلاله په حضور کې مکین ډیر عزتمند مطاع او دای خبره منل کیږي ملائکه د تر امر لاندې دي ثم امین او بیا تر دې صفته ورسته بیا دای امین دي اسمانو دنځ کې ده نه په اسمان کې د خیانت چې چا خیال ده نه په ځکه کې دا یو په رسول راوړی دی یعنی دا جبرائیل علیه السلام راوړی دی دا قران وما صاحبکم بمجنون الله وای نه د تاسو مرګره لیونه نه د تاسو وای د لیونو ګډي وړي دي دا د خدای کتاب د جبرائیل علی السلام د تراوړی ده او دا تنها لیونه څه کوي دا جبرائیل علی السلام په خپل دید لیدلای ده ولقد رآه د ولدوی بالافق المبین په غشکاره افق باندې افق د اسمان د ځکه مثلا د مشتاش په عامه اصطلاح باندې چې د ځکه تورواله ل اسمان سره ځان جلا کوي د دایره ته افق ویل کیږي یو وخت نبی علی صلوات و سلام جبرائیل علی السلام د افق په سر ولید ټول طرف د اسمان پټ کړی و 600 وزر لرل نو الله پاک وایي چې هغه جبرائیل علی السلام یو خیالي خبره نه ولا جبرائیل علی السلام د خپل سترګو لیدلای د کانه مختولارس وما هو على الغيب بضنين ندد محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب په دې وحي باندې چې د غیب له امور چې د بضنين بخیل نه ده دا مکمل تاسو ته بیانوي وما هو ندد قران دا وحي بقول الشيطان الرجيم دا قول د شیطان الرجيم نه ده چې دای بلک کاهن شیطانانو خبر از د کی تاسو ته بیوي فاين تذهبون نو چیرته زی کافرانو له تبلیغ د دې وحي ان هو ندد قران الا مگر ذکر للعالمین دا نصيحت د عالمانو لپاره ولمن شاء منكم ان يستقيم د نصيحت ګټه ال ترسيږي چې چاته خدای اراده کړي ان دې یستقیم سي برابر سي د خدای پلار کې وما تشاؤون تاسو د توحید اراده نه سي کولای الا مگر ال تبي کوي يشاء الله چې خدای اراده وکي هغه خدای رب العالمین سي پالون کوي د ټولو عالميانو دغه یو کچنه کثرت بل وای ماتبه بس کانال ته وختم خدای کله رسیده بسم الله الرحمن الرحیم دا سوره الانفطار وای دلته بیا انفطرت شکه راغله د لغه چې مستر راختل سو د
صورت نوم د ناصحبانو د دې له سورت تکویر سره په ډیرو شیانو کې مناسبت ده که تاسو متوجه سئ تر دا علمت نفس پورې الته تر علمت ما احضرت کو نفس ما احضرت دا د قیامت دی ورځ منظر وریم بیان ده دلته د قیامت دی ورځ شی بیان د منظر بیان الله وای بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت کله چې اسمان پرې کړ سي وچول سي الله جل جلاله د اسمان ختمي او اذا الكواكب انتثرت کله چې د ستوري ټول راولويږي په مختم ځکه او اذا البحار فجرت کله چې د دریابونه روان کړ سي ار دریاب له بل سره ګډ سي ټول یو دریاب وګرځول سي و اذا القبور بعثرت او کله چې دا قبرونه بیرته راوس پړل سي او مړي راپورته سجني نو دا ټول خبرې څه دي علمت نفس دلته به پوس علم به حاصل سي نفس لره ما قدمت په یو اعمالو چې د کړي و ما اخرت او په یو اعمالو چې د پریشي د کړي اعمالو بدله بموي د پریشو اعمالو هغه جزا به هم یي نو یا ایها الانسان یا انسان ما غرك بربك الكريم چا دوکه کړه پر رب کریم باندې یو عالم مبارک بوي ویل حسن بصري صاحب غره الشيطان اللعين حيث يقول له افعل ما شئت فربك الكريم وايدای شیطان لعين خطا کوي کواسي ارڅ کوي خدای خو مهربان ده خدای به جنت چاته ور کوي دا شیطان دوکه د سړی دوکه کوي کان دا زده کوي د خدای پاک رحمت ته به تمه کوي په دې چې نا امید کېدا کو پرده خو چې په عین ګناه کې اخته یا کوي یا وایي چې خدای مهربان ده دا نو دوکه ده دا اصلا امید د خدای رحم ته نه ده ته چا دوکه کړي پر رب کریم باندې الذي غرب خلقك شتي یاري پیدا کړي فسواک او بیا ټول اندامونه پر در کړل مرز خلاص په عدالک بیا اندامونه په یو ور در کو دای نه سی یو مرز نه مگر یو وخت بل لاند یو په شاور ده بل لاند یو غټه سترګې یو وړه الله پاک دا ټول په طریقه دی اعتدال باندې در کو شایسته پکې در کو په ای صورت بیا په یو صورت کې ماشاء اشدی الله اراده ورکبک ایتا ترکیب وک چې خدای څور صورت غشتل پیغی کې ایتا ترکیب وک کلا نه د پکار د رنګ غفلت یا کلا حق خبر داد بل تکذبون بالدین تاسو اصلا د قیامت په ورځ باندې تکذیب کوي هغه نه منئ و ان علیکم لحافظین او بشک په تاسو باندې د خدای له طرفه پیرداران او حافظین ستا چې هغه کرامن کاتبین هغه ملائکه عزتمن دي چې نوشته دي تاسو د اعمالو کوي یعلمون ما تفعلون هغه علم لري په هغه څه چې تاسو کوي او ان الابرار لفی نعیم او پوسه په دې بشکه هغه نیکان دي خدای چې د لفی نعیم د خدای په نعمتو کې وي او ان الفجار او کافران به لفی جهنم په دوزخ کې یسلونها دی به داخليږي د دوزخ ته یوم الدین په ورځ د قیامت چې ورځ د جزا وده وما هم عنها بغائبین ندی پر د ملائکه عنها وما هم ندی دا کافران عنها لدی دوزخ بغائبین لری وطن کې خارجیدن کې ندی ستې بغائب لري بجن ولار چې خدای به ورولي وما ادراک ما یوم الدین الله وای څه شي پوکړه ته چې څو د ورځ د قیامت یو ورځ د قیامت په حقیقت ته چا پوکړه ثم ما ادراک بیا درته وایم چې ته چا پوکړه چې ورځ د قیامت څه ده دا د عربي محاوره ده یو شی اثبات چې څوک ښکارای لما مخاطب سره سپي خبریم دغه تعبیرات کوي کنه په پوسې کنه که یو څوک تا ته وای چې تا ډیر نادر تقریر وکړ تورته ته څه پیږي چې زه څور تقریر کوم دوه درې واره تکرار کې مطلب یې دا چې دا خبره لا دومره عظیمه ده چې باید څوک په پوکیاده په اسانه باندې را نشي دومره عظیم شی دلته مطلب دغه ورته الله پاک دا بیان کوي یوم دا هغه ورځ ده لا تملك نفس لنفس شیئا چې قدرت به نه لري هیڅ نفس لنفس د نفس کافر لپاره شی اندې هیڅ شفاعت قدرت به نه لري والامر ټول حکمونه به یوم اذن په دغه ورځ لله د خدای په دنیا کې ولو که ظاهرا حکم بل چا تسپارل سوی ده په آخرت کې به ظاهرا هم دی بل چا نه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه الله امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عاقبة أمورنا بالخير كلها سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إله العالمين بقرآن كريم سيمان نعمت استقامت الشرط خدای را خواري ما بس ما کرس خدای را چې قبول کړي پروردگار دا ناستم خالص ته تعالی رضا لپاره خدای څومره حاجات چې د چای پروردگار مطابق شریعت په دې مجلس کې یا غایب ورته پرې خدای د موږ ذکر تعلیم ذریعہ د هدایت دي ټول منطقي د عالم اسلام وکړس نبی علی اسلام طریقې په دې وطن کې راولي خدای خلق له دې ګناه او خلاص کې خدای دې مشکورونه ته رسول الله طریقې راولي
یو چا خصوصي دعا غوښتي د دعا ورته وکړي اللهم يا قضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات جميع المسلمين خصوصا لداعي دعاء الحاجات ربنا تقبل منا انك انت اللهم اللهم يا قضي الحاجات اقضي حاجاتنا خصوصا لداعي دعاء الحاجات ربنا تقبل منا انك